وخت په خیر له طرز پرس څخه د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د خبرونو سرټکي د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د مدني فعالینو اعتراض. یو شمېر مدني فعالینو د ایران له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر دي ودروي. کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن خبر. کابل ته د یونما د نوي سیاسي مرستیالي رسیدل. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې جورجت ګانیون خپل تازه ماموریت لپاره کابل ته ورسېدله. او په لبنان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د امنیت شورا د بیړنۍ ناستې غوښتنه. ایران ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې وویل چې د لبنان په اړه اړتیا ده یوه بیړنۍ غونډه ترسره شي. اوس هم بشپړ خبرونه، زه مینه اکبري او تاسې رابلمه د افغانستان او نړۍ لنډ او مهمو خبرونو ته. یو شمېر مدني فعالینو او خبریالانو د ایران له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دي ودروي. دوی وایي چې دا مبارزه د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره پیل شوې او پلان لري چې د ایران ولسمشر او د دې هیواد د نورو چارواکو ته د لیک په استولو خپل غږ ورسوي. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه‌های اسپیس دید و دید با سران دولت ایران راه اندازی میکنیم. د یادونې وړ ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ باختر راپور ورکړی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 200 کورنۍ له ایران څخه پاکستان او افغانستان ته راستول شوي دي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې جورجت ګانیون د یونما نوې سیاسي مرستیاله خپل ماموریت لپاره کابل ته رسېدلې ده. اغلې ګانیون د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش له لوري افغانستان لپاره د دغه سازمان د سیاسي استازولۍ او د مرستیالې په توګه ټاکل شوې وه. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې میرمن ګانیون د سولې، بشري حقونو او د ستراتیژیکو نوښتونو په ډګر کې به خپله 28 کلنه تجربه افغانستان ته راولي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي امیر سعید د دغه سازمان د سرمنشي انتوني ګوتریش ته په یو استول شوي لیک کې د لبنان په اړه د دغه شورا د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده. ایراني رسنیو راپور ورکړی دی چې د دغې غوښتنې موخه پر لبنان او غزې د اسرائیل بریدونو ته پاملرنه ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د حسن نصرالله وژل کېدل د عدالت پلي کېدل بللې او یو ځل بیا یې پر لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل بمبارۍ په څرګنده ملاتړ کړی. جو بایډن د شنبې په ورځ ناوخته وویل پینټاګون ته یې سپارښتنه کړې ده چې په خپل منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو دفاعي کرښه پیاوړې کړي، خو جو بایډن ټینګار وکړ چې په ټوله کې د امریکا هدف په غزه کې او په لبنان کې د روانو جګړو د کمولو لپاره پر ډیپلوماټیکو هڅو عمل کول دي. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.